آیا پوهیږئ چې افغانستان د اسلام تر راتګ مخکې د کومو تمدنونو کور و؟ راځئ چې د خپل تاریخ پټ رازونه یوځای وپیژنو. افغانستان د نړۍ له لرغونو تمدنونو څخه ده چې زرګونه کاله پخوانی تاریخ لري. آریایان چې د افغانستان لومړني اوسیدونکي ګڼل کیږي، د اور عبادت یې کاوه او زردشت یې دین و. د اسکندر مقدوني پوځونه د افغانستان د سختو غرونو له امله ډیر کمزوري شول او دلته یې د یوناني بودایي تمدن بنسټ کېښود. د بامیانو بودا مجسمې چې د نړۍ تر ټولو لویې ولاړې بودایي مجسمې وې، د کوشاني امپراتوري په دوره کې جوړې شوې وې. کابل شاهیان چې د اسلام تر راتګ پورې واکمن وو، د بودیزم او هندویزم پیرویان وو او د دوی پوځیان په جګړه کې فیلان کارول. عرب مسلمانانو د 650 میلادي کال شاوخوا د افغانستان ختیځې سیمې فتح کړې، خو د کابل ښار د څو لسیزو لپاره مقاومت وکړ. اسلام افغانستان ته یوازې د جګړې له لارې نه، بلکې د صوفیانو، علماو او د سوداګرو له لارې هم خپور شو چې د خلکو زړونه یې وګټل. افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له امله د ډیرو امپراتوریو د جګړو مرکز و، خو هیڅ بهرني ځواک دایمي واک پرې نشو ساتلی. د افغانستان لرغوني ښارونه لکه بلخ، هرات او قندهار د نړۍ د تمدنونو زانګو ګڼل کیږي چې د زرګونو کلونو تاریخ لري. د اسلام تر راتګ مخکې افغانستان د بیلابیلو عقیدو، کلتورونو، امپراتوریو کور و، خو له اسلام وروسته د اسلامي تمدن یوه مهمه برخه شوه. السلام علیکم.